السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو په دې هیله چې ټول راته روغ او جوړ د صحت او عافیت په جامو کې پټ اوسیږئ. زه یم ستاسو ورور دل آغا کرimi نن په یو نوي ویډیو کې ستاسو درانه حضور ته حاضر یم. دوستانو زموږ نننۍ ویډیو څنګه کولی شو په خپل موبایل کې 11 لیټ فیسبوکونه انسټال کړو. دا چې څنګه انسټال کړو زه تاسو ته مکمله طریقه ښایم. د دې څخه مخکې چې زه تاسو طریقه وښیم که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست زموږ چینل در سره سبسکرایب او ویډیوګانې در سره لایک کړئ. نو دوستانو زه راځم تاسو ته مکمله طریقه ښایم. نو راځم دوستانو تاسو به راشئ د دې لپاره یو براوزر ته اړتیا ده که هغه هر یو براوزر اوسیږي خو زه راځم د کروم براوزر څخه استفاده کوم. زه راځم کروم براوزر خلاصوم. کله مې چې کروم براوزر خلاص کړ دوستان تاسو به په سرچ کې ولیکئ چې 10 FB ملټیپل اپ ډاونلوډ دغه شانتي به ولیکئ دوستانو. دغه شانتي کله چې دا ولیکئ دوستانو تاسو به راشئ سرچ به ورکئ. کله چې سرچ ورکړ دوستانو دلته به تاسو ته دغه ډول صفحه راخلاصه شي دوستانو. تاسو به په دې کې دغه ګیټ هب CP فایل فیسبوک 11 لیټ دغه به انتخاب کړئ. کله چې دا انتخاب کړ دوستانو لږ ورته انتظار باسو دوستانو. د دې څخه وروسته به دوستانو تاسو ته دغه ډول صفحه راخلاصه شي. کله چې دغه ډول صفحه راخلاصه دوستانو تاسو به هېڅ سره غرض نه لرئ. تاسو به راشئ ډایرکټ لاندې به راشئ. دغه ګورئ دوستانو تاسو ته عکس ښایي. مکمله طریقه تاسو ته ښایي دوستانو. او دلته تاسو لاندې وګورئ دوستانو هاو ټو ډاونلوډ دا وایي تاسو څنګه ډاونلوډ کړو. تاسو ته راځو د ډاونلوډ لینک تاسو ته درکوي. دوستانو تاسو ټول دلته وګورئ دغه مکمل تاسو وګورئ دوستانو دغه مکمل چې دي دغه فیسبوکونه دي. نو څنګه دا ډاونلوډولی شو راځم تاسو دا طریقه درته ښایم. نو زه راځم د مثال په ډول زه دغه لومړني باندې کلیک کوم. کله مې چې د لومړني باندې کلیک وکړ لږ ورته انتظار باسم دوستانو. نو دغه ډول صفحه به تاسو ته راخلاصه شي دوستانو. کله چې دغه ډول صفحه تاسو ته راخلاصه شي دوستانو تاسو دلته ګورئ دغه جوین ټو انلاک لینک تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو. کله چې دې باندې کلیک وکړ دوستانو تاسو ته دغه اپشن درکوي تاسو ته یا به کروم وهئ یا به ټلګرام وهئ. زه راځم ټلګرام وهمه جست وانس یې کومه. کله چې ټلګرام ته لاړم د دې څخه بیرته بیک کېږم. چې کله بیک شوم چې نه موږ ته مکمل دغه لینک راخلاصېږي. نو چې کله راخلاص شو دوستانو تاسو دلته وګورئ دغه کلیک ټو ډاونلوډ په دغه اپشن باندې کلیک کوم. نو چې کله په دې اپشن باندې کلیک وکړ دوستانو د دې څخه وروسته تاسو دغه ډول نقطه یا اشاره درکوي تاسو ته. نو تاسو به راځئ ډاونلوډ اګین باندې به کلیک وکړئ یا ډاونلوډ اني وای. ځینې وخت درته هغه بل ډول لیکي که نه چې ډاونلوډ اني وای او ځینې وخت درته لیکي چې ډاونلوډ اګین. نو دا به تاسو ووهئ دا به دوباره تاسو ته انسټال شي په ډېر کم MB سره تقریبا 1.5 MB وهي. نو دوستانو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې زموږ ویډیو مو خوښه شوې اوسیږي. که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست زموږ چینل در سره سبسکرایب ویډیوګانې در سره لایک کړئ.